السلام علیکم. دا ځل دلته د خوشنود خورمي د لنډو کیسو څخه چې ژباړه یې محب الله مالیار کړې، زه تاج محمد ځلاند وړاندې کوم. کیسه ډیره جالبه او په زړه پورې ده. هیله ده چې تر پایه راسره پاتې شئ. 14 کاله مخکې مې له پلار سره زړه بدي راغله. ماسپښین مهال و. موږ دواړه یو بل ته تیرې زیاتې وکړې. زه ځوان وم، ګینې دا مسله دومره جدي نه وه چې خوا مې پرې بده شوې وای. بس هسې احساسات مې په عقل غلبه وکړه. نه مې غوښتل چې د پلار له ځوابه پاتې راشم. پلار مې هم زما په څیر جدي، اندېښمن سودایي و او زړه یې ډېر نازک و. له زینو په ټراټ راغی او ښه کلکه څپېړه یې مخ ته راسیخه کړه. په هزارګي ژبه یې راته له غوسې سور شین واوښت. په رېږدېدلې لهجه یې راته وویل چې د تمام غیل یک بچه نیا که در مقابل آتی خود مثل تو واری استاده شونه. یعنی په کلي کې ستا په څېر سپین سترګی مې نه دی لیدلی چې خپل پلار سره ژبه واړوي او د پلار په وړاندې ودرېږي. همدې څپېړې، همدې خوابدۍ او همدې لانجې زما پر مخ د برخلیک نوي ورونه پرانیستل. نور مې هیڅ ونه ویل. شپې ناوخته لاندې خونې یعنې تاکاوۍ ته کېوتم. د پلار واسکټ مې په دیواله راځړېدلی و. د پلار جیبونو ته مې لاس ورور. دقیق مې په حافظه کې نه دي پاتې چې څومره نغدې پیسې وې، خو دا مې یاد دي چې د همدې ورځې په پرون یې پسه پلورلی و. د پلار له جیبونو مې هر څه راواخیستل. ګیز ملازان له کوره ووتم. همداسې روان وم. کور رانه سوکه سوکه لرې کېده. بیا مې ورو کلی پناه کېده. له کوره لرې شوم. له کورنۍ هم پناه شوم. بالاخره له ښاره هم ووتم. په هغو لارو مې سترګې ښخې شوې چې کلونه وړاندې مې پلار پرې تللی. د ایران، زاهدان، تبریز او اصفهان ته ورسېدم. نه پوهېږم چې زما له تېښتې وروسته به مې په کورنۍ کومې ورځې راغلې وي. په دې هم نه یم خبر چې د کور کلي په وړاندې به مې کورنۍ څومره سپکه شوې وي. په دې هم خبر نه یم چې پلار به راپسې څومره ځایونه لټولي وي. څومره ناکراره شپې به یې له اندېښنو رڼې تېرې کړې وي. خدای خبر چې مور به راپسې څومره له زوره زړه خوړلی وي. خو د دې تېښتې د نفسګیره داستان زور یوازې ما حس کولی شو. احساساتي ځوان وم او تجربه مې ډېره خامه وه. د همدې خام باور او سرتمبګۍ له مخې مې مسیر نه و معلوم. بس ځان سره مې منلی وه چې ځم چې هر ځای ته ولاړم. 4 کسیزه کورنۍ مې درلوده. دې کورنۍ کې زه وم، مور مې وه، پلار مې و او 11 کلنه خور مې وه چې مرجانه نومېده. د ژوند د زړه تنګون په سختو لارو کې مې ټول هېر کړل. خو کله کله به مې د مور څېره سترګو ته ودرېده چې راته به یې ویل زویه د پلار په وړاندې دې غوسه مه جګوه. پورته مې هم کومه اندېښنه نه لرله. له ټولو نهایت خفه او خوابدی وم. له دې کشمکشونو 15 کاله واوښتل. دا چې له ټولو خفه وم. د دې ستړي کلونو په اوږدو کې مې د خپلې کورنۍ هیڅ غړي سره هیڅ ډول اړیکه نه لرله. په یوې ګوښه ځای کې یوه کارخونه کې مې د غالۍ اوبدلو کار پیل کړ. د ځان، وطن او کورنۍ په هکله مې چا سره بحث نه کوو. نه مې کورنۍ ته د ډاډ لپاره کوم لیک ولیږه. ان له خپلو قومیانو مې ځان څنډې ته کړ. هلته چا نه پیژندم. څوک نه پوهېدل چې زه څوک او له کومه ځایه راغلی یم. ښایي کورنۍ مې هم منلي وي چې زه نور ژوندی نه یم. ښایي د دوی زړونو کې زما لپاره کوم ځای نه و پاتې، ځکه دوی هم څوک نه و پوښتلي چې محمد چیرې او څنګه دی. بیا به مې هم ځان ته ویل نه داسې نه ده. زه د مور نازولی زوی وم، په پلار هم ګران وم، ځکه زه یوازینی نارینه اولاد وم. زموږ ټولنه کې د زوی لرل د بقا او پایښت په معنا ده. ځکه چې څوک زوی نه لري د هغه مال میراث وي. خو راته د یوه نهال امید درلود.
چې سختو ورځو کې د دې نیالګي سیوري ته به پناه راوړي. زما د تېښتې پیښه یو تصادف و چې ما یې اټکل نه و کړی. د دې ذهني کشمکشونو برسېره مې ځان هماغسې په څنګ نیولی و. نه مې غوښتل له کورنۍ سره کومه اړیکه ولرم او نه هم د دې لیوال وم چې څوک مې احوال وپوښتي. 5 کلونه مې په یوازیتوب کې واوښتل. نه پوهېږم چې ما مې پلار ته ولې دومره زجر ورکړ. نه پوهېږم ما له هغه د څه شي غچ او انتقام اخیستل غوښتل او ولې مې زړه د کینې له وره داسې ورته پړسېدلی و. په دې کلونو کې مې یوه ورځ زړه ښه نه کړ چې یوازې همدومره وایم چې پلاره ژوندی یم، مورې زه دلته یم او زه ښه یم. بس همدومره ویلو ته مې خوله نه جوړېدله. څومره ماشومانه ضد نیولی وم چې مې خپل پلار ته دا ډول زجر ورکړ. یو وخت د اروپا لارې اسانه شوې. د کډوالو د یوه څپې سیل په اروپا ورمات شو چې زه هم د دې کډوالو یوه برخه وم. د دې لوی سفر موزې مې کلکې پښو ته واچولې. له یوه اوږده مزل وروسته د اروپا په دروازو ورننوتم. ایټالې ته لاړم او هلته راته د هغه ځای تابعیت راکړل شو. د یوه انسان په توګه مې درناوی وشو. نوې لارې او نوې ارزوګانې مخې ته راغلې. نوي خلک مې ژوند ته راغلل. په دې رنګین ښار کې مې هغه له خټو د جوړ کور رنګین رنګ ونه لید. د مور پلار او خور هجر راته ژوند خورا بې رنګه او پیکه کړی و. څه وخت له همدې رنګین ژونده ستړی شوی د مور پلار او خور یاد زما په هوساینو سیوری غوړولی و. نه پوهېدم چې هغوی به چیرته وي. مرجانه به اوس ځوانه وي. هغه به څنګه وي. کورنۍ به مې ښه وي که نه. همدې اندېښنو په مخه کړم. اوس مې د هغې عقدې اور سوړ شوی و. نور مې له کورنۍ او خپل قومه کینه نه کېده. هر څه مې هېر کړي و. دا هېرول هلته شوني شول چې زه یوې بلې ټولنې ته ننوتلم او په یوې بلې ژبې غږېدل مې پیل کړل. او بیا کله چې د یوه کال بېلتون پر جریان کې دې څوک د یوې شېبې لپاره په زړه راونه ګرځي نو طبعا دوی ستا لپاره مړه دي. یوه ورځ چا وپوښتلم چې افغانستان کې دې کورنۍ شته؟ نو بې له ځنډه مې وویل چې نه یې لرم. یوه شېبه مې سر ګریوان ته کوز کړ. ځان سره مې وویل هو وطن کې کور او داسې معصومه کورنۍ لرم چې ډېر بې باک او احمقانه ډول مې یوازې پرېښودل او بیا مې دوی هېر کړل. هیڅ مې د دوی په حال فکر ونه کړ چې دوی به څنګه وي، څه حال به یې وي. بله ورځ کار ته ووتم. ژوند همداسې تېرېده لکه سړی یوازې په دې دنیا کې خپل ځان لپاره فکر کوي. د بل چا هیڅ اندېښنه ونه لري. همدې بې تفاوتۍ کې شپې او ورځې اورېدې چې تېر کال زما د تېښتې او فامیل سره زما د اړیکو د پرېکون 15 کال پوره شو. یو سهار مې د خپلې خونې د زړېدلې پردې راونغاړلې او له کړکیو مې یوه شېبه بیرون وکتل چې زه یې د تېر ژوند، کور او فامیل خاطرو ته یوړم. کتل مې چې ماشومان د باران تر شبنمي څاڅکو لاندې لوبیږي. مور او کورنۍ مې سترګو ته ودرېدل. د دوی د یادونو د طوفان هجوم مې خونې او زما ژوند کې غوغا ګډه کړه. یوه ورځ د اسمان لمن وریځو پوښلې وه. د باران پاسته څاڅکي راورېدل او د ونو پاڼې ورته نڅېدې. د باران همدې څاڅکو ته لاندې یوه کورنۍ چې مور، پلار او اولادونه وو په لوبو اخته وو. باران د څو شېبو لپاره ذهناً خپل کلي ته یوړم او هلته یې د خپل خټین کور د دیواله تر څیرمه تم کړم. یوه شېبه همدې تصور کې وم چې زه د خپل خړکي کور خواته د باران څاڅکو ته ولاړ یم. کله مې مور ته غږ وکړم او کله خپلې خور مرجانې ته نارې وهم او په دې سره مې غرۍ ونیسي. دا له معجزې کمه نه وه چې له 15 کلونو وروسته مې د کورنۍ د مینې توپان په زړه راننوت. زړه او ذهن مې کلي کې و. خپلې کورنۍ پسې زړه تنګون سخت پسې راخیستی وم.
هغه ورځ له کوره ونه وتم، کار ته هم نه شوم لاړ. ټوله ورځ مې وژړل او ښه په چیغو چیغو مې وژړل. سر مې له دیوال سره وجنګاوه، هر څه رانه تاوېدل. د ژوندون ټولې خاطرې مې له سترګو تاوېدې. د کلي تیږو او لرګیو پسې خپه وم. د کلي هغه خټین کورګی مې په ذهن کې میخ و او پلار به مې همیشه د همدې کوټې په زینه ناست و او ماته به یې خوشکې کولې. بیا به مې مور راغبرګه کړه چې هلکه پلار سره دې خبرې مه اړوه. زما ذهن سوال و او همدې پوښتنو پسې راخیستی وم چې وخت یې نه دی چې باید کور ته لاړ شم. آیا ما بد نه دي کړي؟ آیا شونې ده چې کورنۍ بد حال کې پرېږدم او بې چرته ژوند وکړم؟ د دې پوښتنو په ځواب زه هم نه پوهېدم. په دویمه ورځ لاړم وطن ته. د تګ لپاره مې ټکټ وکړ. اوس همدې کشوګیر کې یم چې زما تګ منطقي دی. کورنۍ پسې زړه تنګون مې تش احساسات دي که نه؟ د پرواز شېبې ډېرې سختې وې، خو ما خپل نهایي تصمیم نیولی او تادي مې درلوده چې څومره ژر کېږي باید لاړ شم او له پلار نه مې د احساساتي چلند بښنه وغواړم. باوجود د دې چې ډېر بد انسان وم، دومره عمر مې په ضد، بې رخۍ او یوازیتوب کې تېر کړ. له ټولو مې لاس اخیستی و. د دې ټولو سربیره مې صبر ونه شو چې کابل ته ورسېدم. شپې تر شپې مې ټکسي تر خپلې سیمې د شهرستان ولسوالۍ پورې کرایي کړ او له چلوونکي سره مې تر خپل کلي خبره وکړه او بیه مې ور پرې کړه. کره شپه مو ستړی مزل وکړ. سبا ماسپښین ورسېدو. زموږ د کلي بڼه هغسې نه وه څنګه چې زه 15 کاله مخکې ترې راوتلی وم. ترې لاړم او تری تم شوم او بیا مې هېڅ ترې خبر نه درلود. د کلي بڼه بدله وه. خلک پکې بدل وو. زلمیان اوس د پاخه عمر خاوندان شوي وو او د پاخه عمر خاوندان د زړښت په درشل ولاړ وو او د هغه وخت د عمر خوړلي ټول په ابدي مرګ تللي وو. کله چې موټر کلي ته رالنډ شو نو چلوونکي ته مې وویل هغه څنډې خواته لاړ شه. هغه څو ونې چې درته ښکاري هغه څنډې ته خټین کور زموږ کور دی. زموږ د کور شاوخوا زاړه کورونه نړول شوي وو. په هغه ځای یې نوې ودانۍ ولاړې وې چې له امله یې زموږ د کلي بڼه یو څه بدله برېښېده. خو یوازې زموږ د غربت جونګړه په خپل حال ولاړه وه. بادونو او بارانونو خوړلي دیوالونه، د کړکیو آسماني رنګ او زما د ماشومتوب څلی هماغه په پخواني قامت ولاړ و. هماغه کورګی چې په جلا وطنۍ کې زما تخیل ته کډه ورکړه. کټ مټ هماغسې و. له موټره راښکته شوم. خلکو لیدم خو چا نه پېژندم. څېرې مې بدلون کړی و خو زما همزولی نسل تر ما پاخه ښکارېدل. د وطن سختو ورځو یې پر څېرو ژور اغېز درلود. د سختو حالاتو تراژیدۍ یې په څېرو کې له ورایه مجسمې وې. زما پوستکی 10 کاله هوسا ژوندانه ځوان ساتلی و. په هر حال ما هم څوک نه پېژندل. پلی وخوځېدم، روان شوم. چلوونکي ته مې کړل چې زما غوټې راپسې راواخله. هغه غوټو کې مې یو څه ډالۍ او سوغاتونه خپلې مور، خپلې یوې خور مرجانې ته راخیستې وې او خپل پلار ته مې هم ځان سره ځانګړی سوغات راوړی و. د هغه قهر او غوسه مې هېره وه. د کور په انګړ چې راننوتم یو ناتوان او کمزوری سپین ږیری په برنډه کې ناست دی. وجود یې خپله سیکه بایللې، غټې چشمکې یې ایښې وې. د غږ اورېدو غوږونه کې ایښې وې چې تارونه یې ځوړند پراته وو. خواته یې ورغلم. پام یې راته نه و. ښه نږدې شوم چې ګورم پلار مې دی. څومره کمزوری شوی و. منډه مې کړه. په لاسونو یې پرېوتم. لاسونه مې ورته ښکل کړل. غاړه مې ترې تاو کړه. زما چیغو اسمان کوڼ کړ. فضا زما د کړیکو له اورېدو ډېره ناتوانه وه. په مخ مې ښکل، غېږ کې مې ټینګ ونیو او په غریو نیولو غږ مې وویل ابا محمد یم. خو ابا مې هېڅ عکس العمل
خو اما مې هېڅ عکس العمل ونه ښود، ښایي هغه نور د لیدلو او اورېدلو ځواک له لاسه ورکړی و. خو زه یې هماغسې غاړه کې پروت وم، ژړا مې نه درېدله. زه یې ځای ته نه شوم راوستلی، همداسې غلی او بې تفاوته ناست و، راسره ونه غږېد. زما په راتګ نه خوښ و او نه خوابدی. همدې حال کې یوه ښځه له زینو راکوزېدله. ما فکر وکړ ښایي مور مې وي، خو زما اټکل ناسم و، خو بلکې هغه ستړې ستومانه او تازه له کاره راستنه شوې مېرمن مې خور وه چې نستوڼي یې هماغسې بډ وهلي وو، زړې جامې یې پر تن وې، غربت یې څېره سېزلې وه چې ما ته مخامخ شوه. یوه ناتراشه چغه یې له خولې ووته او بېرته یې د زینو په طرف منډه واخیسته. چې خواته یې ورغلم ومې نه پېژانده. کرۍ شېبه ورته متوجه وم، خو دا هماغه یوه او نازولې خور مې وه چې زما ناځوانیو د غربت د تناره لمبو ته برېښې وه. مرجان یې خبرې نه شوای کولی، ټول بدن یې لړزې پسې اخیستی و. د خپل د ټیکري پیڅکه یې د غاښونو لاندې ټینګه نیولې وه او اوښکې همداسې بې واره د سترګو له کاسو ورېدلې. غېږه مې ترې تاوه کړه. د مرجانې چغو ځمکه او اسمان لړزول. غوښتل یې د 15 کلونو دردونه راته وژاړي، غوښتل یې د 15 کلونو بېوسي او بېکسي راته وژاړي، غوښتل یې د 15 کلونو انتظار او ناهیلیو درد راته ووایي، غوښتل یې چې زما د بېرخیو او ناځوانیو حال راته ووایي. خو غریو نیولې مرۍ یې نه پرېښوده. یوازې دومره وویل د عباس سترګو درپسې دید پرېښوده، غوږونه یې زموږ ساندو کاڼه کړل. تېر کال مور هم مړه شوه. مور مې نیستۍ، ناامیدۍ او غربت مړه کړه. بیا یې چیغو فضا ولړزوله. زما ذهن کې د قیامت جرس غږېده. د خور چیغو مې زما ذهن کې انګازې کولې. هغه په حقه وه. مرجان یې په یوازې ځان ډېر درانه غمونه راکاږل. هغې نفقه ګټله، د مور له خوړو تر درمله یې هر څه برابرول. د کوڼ او نابینا پلار پالنه یې کوله. د خپل د ورک ورور د ویر بار یې په زړه بار کړی و. مرجانه د کور اخرنی امید وه چې ځمکې یې کرلې، د خلکو فصلونه یې ریبل، کورنۍ ته یوه مړۍ ډوډۍ برابروله. د دې ټولو تراژیدیو سیوری یې په څېرې غوړېدلی و. د هغې چاودې او سوځېدلي مخ هر څه ویل. د هغې له پرې شویو ګوتو او تڼاکو لاسونو دردونه څڅېدل. زه راغلم، خو هر څه هغسې نه و. زه ډېر ناوخته راستون شوم. خوشنود خورمي. پای.